که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. مخکې مو په ډي وار یا ډیټابیس ویریانس باندې کار وکړ چې دا د سامپل لپاره اوس راځم د پاپولیشن لپاره کوم. د پاپولیشن لپاره موږ چک او ان ساين فورمولا ده. طریقې یو شان ده ورته چې فقط د فورمولا چې ده دا فرق کوي. ډي وار ویرنس پی یعنی اخر کې پی ده وار پی یعنی پاپولیشن دا دلته دا ورته سلیکټ کوم ورته چې کوم فیلډ مثال په دې فیلډ باندې مثال موږ پاپولیشن ویریانس سره راخلو کریټیریا یې دا ده په دې شکل سره. وز قوس باندوم دا به ماته پاپولیشن ویریانس نتیجه راکړي. دا چې ده پاپولیشن ویریانس نتیجه ده. تاسو کولای شئ چې کریټیریا نور هم استعمال کړئ. زه دا ډیلیټ کوم ګوره دا به فرق وکړي یا دا به بدل شي چینج بشي. نو اوس وخت مثال عادت بدل شو مثال چې بل عادت بدل شو که دا پاکم مثال عادت په دې شکل شي. ګوره مثال دا د سلور نه پنځه دا یو سلور دی بل سلور دوه سلور دی. مثال د دې دا چې پاپولیشن ویریانس څنګه موږ په پاپولیشن ویریانس باندې کار کوو. مننه چې تر دې دمه زما سره وي. یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.